خبر شوم زه چې طالب جان زمونږ د چم او د کوڅې دی ښکارېږي داسې چې د یوسف د خاندان قافلې دی راغلی کور ته قربانې شم زیارت په ورځ له مدرسې دی وملا وشته په مینه وایه مدرسه کې سبقونه راوړاندې راته زیارت په ورځې د سپین مخ د دیدنونه وسرم دې لارې مه غواړولې درته لر کیسه ګلونه مرجانې ورله ښکلې نن سترګې تورې کړې ترنجولې پرتې په اوږو اوږده زلفه لکه مارانې پر اوږو دي په ګوتو سجدې ښکلې بڼه یې بیخي غشې د لیندو دي ډېر خوند راکوي چې ورسره وي ښکلې څنګې کتابونه قربان یې شمه ټوله هفته کړې مطالعه او تکرارونه کتاب ته ناست وي تر نیمې شپې د یاران شوي خوبونه سر باندې دې طالبه یاره ښکلې بل په بل پګړۍ ده ښایسته یې دومره درته حیرانه ستارې لمر او سپوږمۍ ده قربان شم له تا طالبه شته د ښایسته پسې ژبۍ ده قربان یې شمه فنزاده طالب له ما نازګۍ وړی مینه یم پرې په کومه ورځ چې مدرسه کې مې لیدلی حیران یم ورته په ګوتو ساز مې جانان څومره دی سپېڅلی طالب جانانه تا نه لږی شم ته مې زړه پورې ورکړه کې د مینې ډکې په تا نازېږم نیازبین ښکلی هلکې زړګی مې یې ته درسره مینه لرم ته زما زړګکې خوښېږي مې ډېر د ګران عصمت الله صافي ښکلي شعرونه له خونده ډک دي ډېر په زړه پورې دي والله ډېر خوند کوینه لیکي یې ښکلي طالب په مدح باندې تل ښکلي بیتونه خبر شوم زه چې طالب جان زمونږ د چم او د کوڅې دی ښکارېږي داسې چې د یوسف د خاندان قافلې دی راغلی کور ته قربانې شم زیارت په ورځ له مدرسې دی دا ښکلی او رنګین نظم په خوږه د ماسټر یاسین محمدي جانان شاعر ملګری د عصمت الله صافي محمد خان د رابطې نمبر یاد ساتئ 0325 87 905 دا داسې ښکلي او په زړه پورې او جدیدو نظمونو اورېدلو لپاره د محمدي آفیشل یوټیوب چینل سبسکرایب او فیسبوک پیج